پاکستان کې د سیاسي او امنیتي جنجالونو هممهاله اقتصادي بحران هم تباهي شروع کړې. د پاکستان ونډو بازار کم ساری غورځېدلی، د $100 بیه بیا د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د مظلوم افغانانو ازار وهلی پاکستان ښه ورځ نه لري. طالبان چې د اقتصادي او پولي سیاست سره دومره بلدتیا هم نه لري، خو د افغانۍ ارزښت یې ساتلی، خو پاکستاني کلداره بیا شرمېدلې. په داسې حال کې چې عمران خان وایي د اوسني حکومت د غلطو اقداماتو له امله اقتصادي امنیتي بحران سره مخ دی. پاکستان کې د پولي سیاست کمیټې په دغه هیواد کې د سود کچې لوړېدو پریکړه کړې. د دولتي اعلان له مخې په دغه هیواد کې د نرخونو او ګرانۍ کابو کولو په موخه د سود کچه له 20 څخه 21% ته لوړه شوې ده. د سود کچې د لوړېدو پریکړه دغه هیواد کې د مالي زیرمو اړوند یوې مهمې غونډې وروسته پرون شوې. له دې سره په تیرو 33 ورځو کې د سود کچه 4% لوړوالی ښیي. په همدې مهال دغه هیواد کې پرون د ډالرو پر وړاندې د کلدارو رسمي نرخ 208.50 ته ورسېدو چې د تاریخ تر ټولو لوړه کچه ښیي. په آزاد بازار کې هم دا نرخ ختلی او د معلوماتو له مخې نن $1 لږ تر لږه په 291 کلدارو بدلېده. د پاکستان مرکزي بانک د نرخونو له مخې له تېرې ورځ راهیسې دغه هیواد کې $1 2.2 روپۍ ګران شوی. دا بانک چې په ټولنیزو رسنیو کې هره ورځ تازه نرخ خپروي، پکې ښکاري چې کلدارو د ډالرو پر وړاندې 203 نرخ تر تیرو څو ورځو ساتلی و، خو له پرون راهیسې د کلدارو ارزښت په کمیدو دی. پاکستان کې د پیسو کاروباریان په دې باور دي چې په هیواد کې روان سیاسي کړکېچ او د پیسو نړیوال وجهي صندوق یا IMF څخه د پور اخیستو ناڅرګند حالت له تیرو 2 ورځو راهیسې د ډالرو نرخ لوړېدو سبب شوی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ، په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.